مکوي د خدای په خاطر د ځان سره ظلم مکوي. الله قرآن کې وایي انسان ظالم پیدا سوی دی، پر ځان ظلم کوي نه پوهېږي د ځان سره ظلم کوي. د خدای جل جلاله سره رابطه جوړه کړه. په دنیا سړی نه مړېږي، د بل په حق سړی نه مړېږي. که څومره دنیا ستا ته الله درکړي مړېدل نشته، دا ټوله دنیا ستا چې یو ساعت بعد مرګ درته راغلی ته څه کوې؟ اصلي کور د آخرت دی. مسلمان به د چا حق نه خوري، د چا ازار به نه رسي، د مسلمان د حیوان د هر چا د ازار څخه ځان وګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو سړی پر لاره باندې روان و، خالد د لارې پر مخ باندې یو درخت و، شاخ یې د باندې راوتلی و. دغه صحابي سړي ویله دغه شاخ دا خلک تېرېږي د سنې پر دا لاره باندې څوک پکې وموښلېږي، شپه یې څوک پکې وموښلېږي. دغه یو شاخ یې اره کوي، مسلمان د ازاره څخه یې لارې د مسلمان د عزې د پخڅه ور خلاصه کړل. الله د دغه شاخ په خاطر جنت ته واچوي. چې پر مخلوق رحم وکړي الله رحم در باندې کوي. که دې پر مخلوق بې رحمي وکړل خدای جل جلاله در باندې رحم نه کوي، بیا الله عذاب وکړي. نن سبا چې دغه زموږ تاسو په وطنو کې د ناخوالې او د بدبختۍ ډېرې پېښېږي، زړونه مو سخت، نرمي د زړو نشته، رحم نشته، قتل خلکو ته اسانه شی ښکاره کېږي د انسان قتل. ظلم خلک هېڅ نه بولي چې هر سړی د خپله وسه ظالمان یو، چې څونه مو وس کېږي هر سړی ظالم دی. ما د دونه قدر دی، زما وس لږ دی، د بل وس ډېر دی، هغه ته زه ظالم وایم، خو هغه د غونه وس لري، ما او تا ته وس نه دی راکول شوی. خدای دې وس نه راکوي، الله دې مو بې وسه کړي، خدای تعالی دې موږ ته توفیق خو د دې نه راکړي چې موږ پر بل چا باندې لوړ څو پر هغه ظلم وکړو. په دې کندهار کې زموږ تاسو په دې کندهار کې د دې پنجوایي په ولسوالۍ کې یو بزرګ ولي الله وفات شو، الله دې رحم پر وکړي. د اجمیر آغا صاحب مبارک په نامه باندې دا خلک وایي اجمیر آغا صاحب مبارک چې به ناستو وایي بیا بیا غږ وکړي ولدول سبحان الله، دا نه وس و نه طاقت یې د څونه قدر نعمت دی چې خدای موږ ته راکړی. خلک خو دغه د خدای نعمت بولي چې وایي طاقت خدای راکړي، وس یې راکړي، بچي یې راکړل، لوړ سوله، وزارت یې راکړي. هغه د خدای دغه نعمت دی چې الله موږ ته وس و طاقت نه دی راکړی. خدای موږ ته سربایرایي نه ده راکړې، ځکه ظلم راڅه کېږي. موسی علیه السلام روان دی، مور علي قاري لیکلي دي خلک ګرده ناست دي، ولاړ دي، بازي کوي، د اوبو پر غاړه باندې څوک لمبېږي، څوک بازي او سا چرې کوي. یو سړی په دواړو پښو شل دی هلته ورته ناست. موسی علیه السلام وایي دا ګرده خلک بازي کوي، ته ولې ناست یې؟ وایي زما خو پښې دواړې کار نه کوي، نه سم ولاړېدلی. الله ته یې خواست وکړي وللهي دا ټوله خلک دغه دي، یو بازي کوي، سا چرې کوي، دغه یو د خدای مظلوم دا ستا مظلوم دلته ناست دي، دا پښې ورجوړې کړه. الله رب العزال پښې ورجوړې کړلې، هغه مور ولاړ شو بازي یې خلاص. خدای نبي و دعا یې وکړل. خدای د خدای تعالی په حکمتو نه و خبر، رب زما په دې کې حکمتونه دي. بل وخت دی روان دي پر لارې باندې، په هغه اوبو کې کوچنیان لمبېږي، دغه ګوټ په اخته دی، یو در دا څټ ونیسه غوټه یې کړه، بل خپه کړه چپه یې کړه. موسی علیه السلام ویل یا الله دا اوس هغه ګوټ دی، ستا خو په دې ګوټوالي کې حکمت، دا خو اوس خلک ځینې زهیر شوله، د خدای مخلوق ازاروي، ربه برته یې ګوټ کړه. الله الله اوس زما په دې کې حکمت و چې دغه ته مې وس نه ورکړي، دا ظالم و ما ځکه وس نه ورکوي. نو خدای جل جلاله دې موږ تاسو ته پر ظلم وس نه راکړي. اخري کې یوه وظیفه در ښیم، علاج در ښیم، داسې نه کوم چې خالي مو د هغې پرېږدم، علاج طریقه در ښیم. اوس ته زما څه سوي دي وروره، غیبت سوي دي، یو ورځ ابتلا سوي ده، څوک دی چې نه دی ځینې سوي. په دا ګرده مسجد کې څوک غږ وکړي اول زه وایم چې زما څه سوي دي. پاته خلک په دې اوس زمانه کې اوس موږ ته شیطان نفس علاج در ښیم. امام شعراني رحمت الله تعالی علیه یو بزرګ ولی الله تېر سوي دي، په دې تصوفو کې مجتهد تېر سوي دي. هغه مبارک د امام علی الخواص رحمه الله څخه نقل کی. هغه مبارک ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدي. د الله د حبیب علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، مال یا رسول الله ستا امتیان دي یو پر بل باندې کله ظلم ځنې وسي، کله د یو چا حق ځنې وخوړل سي، کله غیبت او ابتراء ځنې وسي، کله تهمت وسي، کله چاته ښکنځل ځنې وسي. د غاړې خلاصېدو لارې راوښیې د الله پیغمبر چې امت څنګه خلاص. شرعي مسله خو دا ده چې هغه سړي ته به ورځې ورته ماته بخښه وکړي، که هغه وبخښلې خدای تعالی دې بخښي، که چې د هغه حق خوړلی و حق به وروړي. اوس یو سړی وایي زه هغه سړی پېژنم نه، ما یې غیبت کړی دی، اوس نه دی رامعلوم چې چېرې دي. د یو سړي حق مې خوړلی دی، اوس یې نه پېژنم چې هغه کم یو. یو سړي غیبت مې کړی و، هغه ولاړې راسه مړ سو، اوس پس له مرګه مې غیبت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله ولې وپله الحمدلله، یوه ده نه قل هو الله احد،
یوه ده نه قل اعوذ برب الفلق، یوه ده نه قل اعوذ برب الناس. دا د قرآن شریف آخري 3 سورتونه دا کوچني الحمدلله ووایه، د آخري 3 سورتونه ووایه، دا کوچنیان دا آخري د قرآن شریف چې قل هو الله احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس دي. د هغه سړي ته یې ور وبخښه وا الهي چې ما د چا غیبت کړی دي، الله دا د هغه روح ته ور وبخښې. ما پر چا تهمت ویلی دي، ما د چا حق خوړل دي، پر ما حق دی، خدایه د دې ثواب د هغه روح ته ور وبخښې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ورځ د قیامت به الله ستا دغه ذکر چې تا کړی دي او د ده حق سره مقابله کړي، رب لا یزال به درته ووایي چې دغه ثواب به درکړم، د حق ورتېر شه، د هغه حق به چې خدای خلاص کړي، دغه ثواب به درته ورکړي. دا یې ښه لار ده د خلاصېدو. ښه داسې وکړي. ګورئ د ورځې یو پلا خامخا وایي، که نور دی یوه پلا وایي. موږ خو ډېر حقوق خوړلي دي، ډېر ډېره وایي، یوه پلا کې خامخا وایي. که خدای حساب را سره وکړي خلاصېدل ګران دي. یو پلا الحمدلله، یو پلا قل والله، یو پلا قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. دا ووایست وربه چې د چا حق مې خوړلی دي په خبر نه یم، الله را معلوم نه وي، یا مړه سوي دي پر ما حق پاته دی. خدایه چې په آخرت مې په نیسې عذاب را کوي، الله مه مې په نیسه دغه ثواب هغه ته ور ورسوي، خدایه ما خلاص کړي. اله العالمین به مو خلاص کړي. الله جل جلاله دې مو ستاسو خلاص کړي. الله تعالی دې خپل رحم وکړي.